بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به دوستانو. دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې د فیسبوک آی ډي به ټول عمر دپاره څنګه ختموئ. بعضې دوستان داسې چې هغوی ډبل اکاونټ یې جوړ کړي او بیا هغې ډیلیټ کولی نه شي چې یار دا به څنګه دا یو ویډیو مکمل ختمه کړو. دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ. دوستانو ډومبیا فیسبوک ته لاړ شو او فیسبوک کې پاس کونه کې دا درې کرښې دي که نه، دا ګوټ کې پاس درې کرښې دا به کلیک کړو. آی کې سیټینګ اینډ پرایویسي به کلیک کړو، بیا به سیټینګ کلیک کړو. دا سیټینګ پرایویسي نه لاندې سیټینګ دی، سیټینګ به کلیک کړو. دې کې به لاندې راکوشي اکاونټ اینډ اونرشپ اینډ کنټرول، دا به کلیک کړو. دا چې کلیک کړو نو دې کې یو د اکاونټ ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن، دا به کلیک کړو. لاندې یو deactivate account delete account باندې به کلیک کړو. دې کې دوستان درته وایي چې یاره ستاسو میسنجر او ستاسو پوسټونه ستاسو تصویران ټول هر څه به ډیلیټ کړي. ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک کړو. دلته کې به خپل آی ډي چې کوم پاسورډ دی هغه به کلیک کړو، کنټینیو به یې کړو او ډیلیټ اکاونټ په دوستانو دا وایي چې یاره تاسو 30 دن کې به دا آی ډي نه کولاوئ نو هله به دا ډیلیټ کړي. که 30 دن کې تاسو ډیلیټ کولاوم که دا اکاونټ نو بیا به واپس دا 30 دن د سر نه کېږي. 2 ورځو کې هم ډیلیټ کېږي، 10 ورځو کې هم ډیلیټ کېږي. دا چې کلیک کې سیشن ایکسپایرډ یعنې ستاسو اکاونټ ختم شو، په 30 دن کې به یې نه کولاوئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ وي نو پلیز لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. الله فامان.